علي وزیر له څه باندې 2 کلن بند وروسته پرون سهشنبه د کراچۍ له زندان خوشي شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم غړو یې هرکلی وکړ. پر علي وزیر تور لګول شوی و چې د حکومتي ادارو خلاف یې پارونکي څرګندونې کړي، خو په خپله علي وزیر دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. هغه چې د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی و له زندانه له خوشي کېدو سره سم ویلي چې د پخوا په څیر به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. علي وزیر وروسته د سلګونو کسانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. ریاست تل د ظلم، ناروا او پر مظلومو خلکو د زور زیاتي لار خپله کړې ده چې کله په لر او بر افغان کې پاکستاني ادارې خپله دهشتګردي خلک بې کوره کول، خلک بې وطنه کول، خلک اغوا کول او رکول کوي. بې ځایه عملیات به یې کول چې بې ګناه خلک به یې مړه کړل. ویل یې چې موږ دهشتګرد مړه کړي دي. کله چې پی ټي ایم راپورته شو او د ریاستي او جنرالانو په مخ کې ودرېدل او د هغوی لاس یې ونیوه چې دا ظلم دې کړی، نور پر دې خاوره ظلم نشي کولی. علي وزیر د 2020 میلادي کال د ډسمبر پر 14مه نیټه په پېښور کې نیول شوی و چې بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل شو، ځکه د سند پولیسو ویل چې علي وزیر د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د حکومت خلاف پارونکي څرګندونې کړي دي. د علي وزیر د خوشي کولو ضمانتونه په وار وار رد شول او د هغه خلاف 19 دوسیې پرانیستل شوي وي چې په هغو کې د هغه د نیول کېدو امر شوی و. د علي وزیر د خوشي کېدو لپاره په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضي غونډې هم وشوې، خو حکومت په دې برخه کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار کاوه چې هغه په زندان کې د علي وزیر ساتل وو. درنو لیدونکو، د دې ساعت خبرونه تر بیا ښه وخت.